دا نو د کله سیف الله بازار دی سین داسې دی چې د ډیمه پورې خو راورسېدلو خو ځګي صوبه داسې راځي بس د داسې پورې دا مازدیګر خوب بعد دا چای ښه خوند کوي شه مازدیګر دې خوب کړی دی هغه مازدیګر دا چای ښه خبره داسې ده چې کله سیف الله بازار له اوس دا دی بیا رالی ته مې وچیر زه اوس دلته یو کیفې ده چار ته لوړه ده نو دلې مې ایسته مو کې ډېر ښه خوند یې وکړي چای مې وکړلې په ټوله دسترخوان کې سیار زګی شلومبي بس ماته ډېر ښه خوند راکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ماکسانه څورک سوالیا داغه ماکسانه څورک چې جوړ بخیر مولا څنګه شي د مر سره کال کړی ولې دای چکرونه دای وطنونه براو ګورو موږ د لیت وی درې شپې وکړې اوس پیدا کی نو اوس د مازیګری ټیم دی یو ډیم دی هغه لزو کم ډیم لزو په ګړنګ کې ډیم دی هغه لزو انو راځي نه وخت کیجم لمر په پټېدو باندې دی هغه بل ملګری اوس بیا پاته سو ویلې زه بیا ماښام ما ولې خوب نه دی کړی که چشتي نو لمر هم ګسه اوس پټ سوی دی په پټېدو باندې ډیم څومره منټه لیرې دی یار یو 10 منټه 10 منټه لار د ډیم پورې ځان ورسو د هغه ډیم خوندور سین په الوتکه کې او په دا کمره کې به در ښکاره کړمه نو روان یې دا دی دا نو د کله سیف الله بازار دی مازګری ټیم دی لمرم پټ سوی دی ډیم دی لږ مخته دی یو بل د بازار ډیم دی داغه ویلاګ ما جوړ کړی زما د یوټیوب په چینل کې تاسو کولای شئ نو ویلاګ جوړ کړی اوس دا بل ډیم دی روان هغه په تاسو باندې ولیدم وینې سویش دا ملګری دی قسمت پیسې دروشته نو روان یو د ډیم پورې کوم ځان ورسوي تیاره ما د زیاته سوله داغه روډ نو ډایرکټ زی ملتان سلو لاهور پنجاب ایریا ته دا روډ روان دی دا ولې سنگل دی دا روډ سنگل نه دی ډبل روډ دی یا مثال هغه سیرته نسته دا یو سیرته دی دویم سره شا دې سیرتم برفتی دی هغه سیرتم برفتی دی فندور واچی شه چې دا غیر جوړ کړی دی هم کور ودا نه را جوړواله به څه کول بالکل صحیح خبره ده ماشاءالله درخت ډیر شخوند کی زرغونه او غرونه دی مخه خوندور سین دی ماشاءالله تیاره کیږي وار په وار لمرګه سپورټ سلو په داغه اډوانس کې می الوتکه سره تیار کړی د څنګه ډیم له نږدې ورسو بس الوتکه الو زوم د ډیم خوندور سین به د ښکارا کوم کله بنوتی نه کوي تیاره ده ان شاء الله زه کوشش کوم چې خوندور سینه و تاسو د ښکارا کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سین داسې دی چې د ډیمه پورې خو راورسېدلو خو مسله دا ده چې تیاره ده الوتکه مې دی لږ والوزوله ډیم به اوس در ښکاره کړمه دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله ډېر خوندور سین هم دی سبحان الله ډېر ښه خوند کوي دا تاسو ورته دا ازګي صوبه داسې راځي بس د ازګي پورې دا باره یې کړی سین یې ډېر خوندور دی ډیم نوم چیش دی دا ډیم یار نه دی ورمال دا درته نور ځوانان هم راغلي دي او دا هوا ډېره خوندوره هوا چلیږي دومره زیات خوند کوي چې څه درته ووایم ډیم چیش نوم یې چیش چیش ځوان ګړنګ غلی دی مسازیان مې بلالک موږ مسازی دی هغه ډیم دی ټیک سره کړی ته ښه کیفه هم جوړ کړی دا ډیم هغه ځان ته جوړ کړی او ځان جوړ کړی چې شمایان هم کله کړی فارم دی ټیک فارم دی تی راځي سلاندې ببلاړ نو اوس واره لاندې زه د لاندې سین به مو تاسو د ښکاره کوم تیاره ده ګیله به نه کوئ ګیله مې د ځانه ده اوس څه پکه دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله
که تیاره ده خو سیند ډېر خوندور دی او د هوا دومره خوندور هوا چلیږي چې څه درته ووایم اردلې دی وایي ځنګل دی که چشت دی حیوانانو دا شان یم کې ګرځي هغلم بیا انشاءالله یو ورځ راځم اوس به دا ډیم در ښکاره کړو ماشاءالله بس دا ټیم بیا خپل جلا خوند دی د مازدیګري جلا خوند دی د غرمې بیا جلا خوند دی خو کم خوند چې په دا ټیم کې دی هغه بیا بل ټیم نه دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله خوندور عاشه دلې خلکو ویلې چې مایا نوم اوس کیسته او مایا کیسته اوس کیسته نو نیوی یې څنګه نیسي مانه به دا په جالو شان یو کېږي نو ښه د هغې سیسټم یې نشته یا دغې نه ډېر غټ ټیم دی نه اوبه ډېر ولاړې دي دا بس دغې کښېنئ ښه او ووایي دا ته مایا نوم کې ګرځي خو چې اوس ډوډۍ یو شی وایي هغه مې ورته څه کړی وای بیا یې راکللو اشه تا ولې دلې حیوانان چیرې دي تا ولې دومره یا او هغه بیا مخ ته دي د غره پسونه دي د یو چا دي که بس دغې یا دغې ځنګلي نه ځنګلي پسونه دي خلک یې نیسي یا نو خو ښکار شیان دلې بند ښه ټیک دلې زه خواته ځنګلي پسونه و حیوانان دا شان هم ګرځي ښه مارخور هم دی کې مارخور هم کې ګرځي عیسی خواته ځو هغه بارۍ بیم در ښکاره کړمه سیاله ته بیا څه کیسه ده ای پسونه دوی مارخور ته وایي زه هم د چپې خوا ورته ناسته ای مارخور ته پسونه وایاست ښه ماش ولې ای نور پسونه څه دي ای شینواریان ای نور بلای ماش ولې ای شای او ډېره خوندور هوا هم چلیږي شاوخوا غرونه دومره د سکون هوا ده چې څه درته ووایم سبحان الله هغه کمره بیا د چا لپاره جوړه شوې دغه د محیب لا نه وایي هلته ولاړه دا دغه جوړه کړې محیب لا کوم یو دی ته دا دوی د محیب لا نارې ولي وایي دا ډیم هم محیب لا جوړ کړی دی مایان هم محیب لا کیله کړي دي هغه شینکالی خو نه وله السلام علیکم ځوان جوړ په خیر ستړی مس څنګه ښه نه جوړ څه ته څه کوې سلامت یې ته هم د سیند څخه خوند اخلي او بس هم دا ټیم راسم بس ښاره ورځ راځې که ورځ موږ داسې چپه ټیم رالو چې شی لا ولاکه معلومیږي یو دا اوبه ایسئ څه معلومیږي انسانان کیمره د بتۍ ولګه بیا یو شی معلومیږي نور شی یې اوس چیر ځې دورې لاندې ځې هوا ته لاندې ځم ډیم سره بیا د څو بجو پورې هلته بس دغه 9 بجې پورې ښه بیا برته ځې صحیح سو مننه خوشحاله اوسه ای د سمیع ورور هم دا دې راغلی دی د دا ډیم د سیند څخه خوند اخلي که څه کیسه ده چیش کیس راغلی ورو په تې پسې رالم سړی دا اوس پر کومه خوا ولاړ ناصبرک څه نه دی یا موږ چیرې ته هم ګرځلا والا سړی جوړ په خیر ستړي مسې څنګه دی انډیوال دا مې انډیوال دی دی هم ژوندی سړی دی اته د سمیع ورور دی دا دی ګس د لیب پسې رالی د دا ډیم د سیند څخه خوند اخلي اوس څه کوو ښه چای کوو دغه ځوان اوس دا دې چای راواسي وایي چای به وکړي بیا به ولاړ سي مال یې صحیح دی دا دې ستا نوم چیش دی ما نوم زعفران دی سردار درته وایي سردار دا دې چای راخیستې دي وایي د هغې به نه ځي اول به چای کوئ بیا به ځي هغه سیر ته اوبه لیدی سي که نه سي لیدی ډېرې خوندورې اوبه هم دي نو اوس دا دی کومې چای دې راوړي دي سردار دا دې تور چای دی بس ټولې چای ډېرې ښه ده دا مازدیګر خوب بعد دا چای ښه خوند کوي ښه مازدیګر دې خوب کړی دی هغه بعد بیا دا چای ښه بیا نو صحیح دی پای کې دې چیش راخیستې دي دغه بیا اوبه دي زه به اوبه وڅښم د کوچیانو په ډبو کې مې ډېرې اوبه وڅښلې اوس بیا په دا ډبه کې مې وڅښمه خو هغو ډبو اوبه ډېرې ښه خوند کوي مایان اوس نیوی سې دا ټیپ چینج ما خو دا 3 کاله خپل نه دی خوړلی درېیمه دا دوی اچھا هوټل اوس برته څه وخت جوړه هوټل خو فلحال اراده نه څه پیسې داړې تباه شو ښه تاوان دې وکړي هو ته یې هوټل جوړ کړ شلوک مایان خالي بازار خوړل نو په ډیم کې څو پراته بازار دغه یې وخوړل خو دغه یې وخوړل ښه رالو وبنیو بیا میچ باران پر ورې د دوی هم دې سوي ول غوښه بازار لور سم نیمه اوبه یوړه یا دی ستا نوم میبلا دی میبلا ژوندی سړی دی په دغه ډیم کې د مایانې لکړي بسار یو به راکلي نیولې بیا اوس هم کې ګرځې دا سکول خوري چی دا د سکول ستند نه دا شان دلته ولې دا خوري نه او دا مقصد ما دی چا ګپ وکړلې دلې دغه کمرې والا سوپي چا وایي د دې دغه یې وخوړل دی نیش به موږ اوس د موږ ته ویلی چې راځي مقصد ډوډۍ دله کومه دی نیش د دغه دا د باد دپاره ډېره ښه ده او دا باد باجي
نو اوس دا دی چای کوو د چای بعد بیا ګافه کوو هوټل به خامخا جوړی بیا دله راځو ښه دی نو زه هم هغه مړۍ مو راسره خوري یا بیا دله راځو بیا دله راځو ژوندی سړی بس خوشحاله اوسه مننه راځئ بس اوس موږ د سبلاړ خداحافظ سردار ولاړو تکلیف به معافی خداحافظ نور خدمت وکړو نه خوشحاله اوس خوشحاله اوس مې بلا خداحافظ اوس دا دی زو دا مې بلا ډېر خوندور ځای جوړ کړی دی د مخې هوټل جوړ کړی و اوس ختم کړی که څه سامان هوټل به جوړی ډېر خوندور ځای دی پکنیک لپاره به خوندور ځای جوړی په دا دغه کې مایانو میله کړي دي اخوا ته زرکي و دا شانې میله کړي خوندور سیسټم یې جوړ کړی دی نو بیا وله راځم د ورځې دخوا چې دی هوټل جوړ کړي بیا به ښه خوند وکړي نو اوس دا دی سوکا سوکا روانېږو د بازار کله سپلا بازار خوا ته ځو موږ نو دلې 3 شپې وکړې ډېر ښه خوند یې مو وکړي د سمیې کور ودان موږ یې ډېر ښه خدمت وکړي خبره داسې ده چې کله سپلا بازار له اوس دا دی بیا رالی سمیې و چیرې ځه چار ده لوړه ده لوړه کیفې ده هلته ځو چای کوو څنګه چای دی اول راځئ دا یې لاره الله ډېر ستړي سوي مې اوس دا د کیفې له رالو دلې به چای وکړو بس د هغه بعده بیا زما او د کادر سفر چالو کېږي کادر به بیا ځو که خدای کړو انشاءالله ځو ناوخته هم سولو چای هم دا دې راورسېدلې او دغه آلو پراټه و د هګۍ پراټه دا شان ټوله رارسېدلې ملګري دا دې لګیا دي خوري او کیفې کې ډېر راشم دی خوندور سي دا شام خورو بس بیا سوکا سوکا روانېږو د کوټې په خوا باندې څنګه انشاءالله نو دلې مې ایسته ریسټ مو کې ډېر ښه خوند یې وکړي چای مې وکړلې اوس سمې وایي چې ډوډۍ به دلې خورو بیا به د هغه بعده ځو د هغه بعده بیا کوټ له ځو نو کوټ له څه ټیم ځو ما خوښ ده چې ډوډۍ مخکې ولاړ شو دوی ډېر انسسټ کوي یا تنګ سوي نه یو خو ډېر ټیم مې تېر کې ډېر زیات خدمت و ستړي مه سي څنګه یاست ښه مننه خوشحاله اوسئ ښه یاست خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله اوس نو اوس ځو سیسټم خبره داسې ده چې د ماکسن ډوډۍ خورو ناوخته هم سولو موږ خو تللو کوټې له خو شریف ولې یا نن ماکسن خامخا به د ما سره ډوډۍ خوري دا د یوه ځل د مېلمانه یې د نن ماکسن او خاص دا شلومبې په ټوله دسترخوان کې سیارزګۍ شلومبې بس ما ته ډېر ښه خوند راکړي دا شي مې دا خوښې دي نو اوس دا د ډوډۍ د شریف سره خورو هغه بعد بیا انشاءالله کوشش کوو چې ووځو د کوټې خواته ولاړ شو نو الحمدلله د شریف لاس سره مې ډوډۍ وخوړله کور ودان تکلیف به ډېر معافوي اوس به موږ ته اجازت راکړي تکلیف مې درکړي نو اوس ځینځو بس کیمره یې ده اوس دا دی ډوډۍ خو مې د شریف لاس سره وخوړله کور یې ودان ډېر ښه خدمت یې کړی اوس دلې ناست یو هوټل باندې هغه سړي سره ناست یم چې په اوله ورځ را سره میلاو سوی اوس مې دا د 3 ورځو بعد فیل دی دا د عزت خان عزت ته چیرې وې دا 3 ورځې عزت خان بالکل کول کړی وي له سمې سره په اخ کې وي په رابطه کې وي یا سمې جان بل ستړي ولې بیا ښه وایي څه پریشاني وکړه پریشاني نه ولا سترګې جوړه سوله خامخا انسان د نوم ستا نوم څه دی؟ دا نوم هارون خان نومېږي دی نو ستا انډیوال دی او موسیخیل یې مسوخیل ماشه موسیخیل دی او یو ځوان دغه دی ستا نوم څه دی ځوان؟ ښه میرویس د بل نوم قادر دی هو دی خو نو او شنې چای دا دی پرتې دی شنې چای کوو نو بس بیا سوکا سوکا روانېږو د کوټې وخواته خبره داسې ده چې د سهار 4 بجې دي تیاره د سهار وختي دی سمې درته د کلا سیفلا په بازار کې دومره وګرځولو ډېر ښه چکرونه یې م راکړو ماله ولا ډېر خوب هم راځي نو د ولې شپه دلې کړو مالې یا به ځو بالا کوټې له نو اوس دا د کوټې په لور روان یو سمې 100 منټه کې به دغه کوټې ښار ته ورسېږو تقریبا 2 غنټې سفر دی 2 نیمه غنټې ښه